په هغوی باندې زیاتېږي، هېڅ مشکل هغوی ته نه پیدا کېږي. مال یې زیاتېږي، بچي یې زیاتېږي، عزت یې زیاتېږي، کاروبار زندګي یې زیاتېږي، موضوع چړچوکې وي. نو دغه خلک څنګه مطلب موضوع چړچوکې دي؟ حال دا ده چې د الله د حکمونو څخه یاغیان او بایان. په دغه ځای کې الله په دا خبره کوي دا کوم کسان چې د الله د حکمونو څخه نافرمانه دي او دا خلک ورځ په ورځ باندې په ترقي کې دي او د الله نعمتونه په هغوی باندې راوریږي، دې خلکو ته دا استدراج وایي. استدراج دا معنی کله چې الله په چا ته کوم عذاب ټاکلی وي، د انسان د عمل د هغه عذاب نه څه ورونه کم وي، الله په انسان ته موقع د ګناهونو ورکوي. الله پاک انسان په دې ګناهونو باندې دغه وخت سره نه نیسي، موقع ورته ورکوي. دا موقع دومره پورې ورته ورکوي چې دغه سړي بغاوت او سرکشي نوره هم زیاته شي. دغه ته ځای ورکوي بغاوت او سرکشي نوره هم زیاته شي، دومره زیاته شي چې هغه بیا دا فکر کوي چې دا خلک مې خبرې کوي داسې دروغ دي، داسې ناروا د الله د حقونو تکذیب وکړي. لهذا الله پاک د انسان د سخترین عذاب کې څه کوي؟ سخترین عذاب ته ورسوي. لکه مثال په ډول باندې یو سړی یو حیوان واخلي، غواړي دا حیوان په قرباني کې حلال کړي یا په جمعې کې مطلب لاندې کړي. دغه کس چې د خپل حیوان سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر ښه شیان ورته ورکوي، دا ښه شیان په دې خاطر نه ورکوي چې دا حیوان پرې ګران وي او ډېر مینه ورسره لري، بلکې په دې خاطر باندې دا په اختر کې حلال کړي یا مطلب لاندې کې حلال کړي او ډېره غوښه وکړي. لهذا کوم کسان چې یو طرف ته د الله پاک په نافرمانیو کې اخته وي او بل طرف ته الله پاک نعمتونه ورکوي، هغه په خپل ځان باندې وډارسي چې ولا زما دغه هلاکت داسې الله ماته اراده ده چا کړې د هلاکت او د تباهي او د نقصان کړې ده چې الله پاک ما څه کوي ورونه نیسي. دا دنیا ګورو ابتلا او امتحان ده. که چېرته یو کس ولګېږي بدي کوي او بدي باندې سزا ورته ورکول کېږي، بیا څوک بدي کوي؟ نه که نه. که یو سړی نیکي کوي او دغه نیک سړي ورځ ښه کېږي او د بد سړي ورځ خرابېږي، بیا هغه سړی به نیکي کوي. لکه اوس د کرونا په مسله کې ډېر خلک ولګېد منګزاره شو، ډېر خلک ولګېد کافران او مسلمانان. که داسې مطلب داسې معامله راشي چې عذاب راشي، مسلمان بچ کېږي او کافر ور عذاب رانیسي، خو هغه سړی به اسلام راوړي. یا سړی اسلام خو بیا دې دپاره نه چې د الله دپاره شي، بلکې په دې خاطر چې په اسلام کې مزي او چړچي وي. که زه اسلام راوړم زما کې حال پکې ښه کېږي، ما ته امن زندګي میلاویږي، راحت راته میلاویږي، هر څه راته میلاویږي، بیا خلک کفر کوي، خلک بیا کفر نه کوي. دنیا خو بیا څه نه شو، ابتلا او امتحان خو نه شو. امتحان به هله شي کله چې د الله نیکان بندګان د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ شي، پته ولګي چې ای دغه سړي د ایمان د الله دپاره ده که د دنیا د نعمتونو په خاطر باندې. تاسو د موجوده حالات وګورئ که د موجوده حالات دا خلک لګېږي بالمال دینداره کېږي، دا 5 ورځې کراهت راغی بیا هېڅ شی نشته. هر سړی چې خدای ما د کرونا نه وساته، خدای د مرض د وبا نه مې وساته، هر سړی په دې فکر او په دې سوچ کې دنیا فحشا او د دنیا هغه مردارې ټولې ور په کورو باندې کېناسته. دا نن که ارام راغی د هر څه دې ته مغه ځاړجوړ حالت نه مطلب. خبره دا ده چې اشنا دا کوم کسان چې لګېږي ورځ په ورځ باندې ورځې ښه کېږي او د الله نافرماني کوي، هغه د خپل ځان باندې وډار شي چې ما ته الله پاک د سخت عذاب اراده کړې ده. راځه توبه وباسم او دې کار څه وکړم، منع وکړم، دې کار ونه. الله تعالی فرمایي والذین هغه کسان کذبوا چې نسبت دروغو کوي بآیاتنا زموږ آیاتونو ته، سنستدرجهم په قلاره قلاره سبا نیسو دوی لره، سنستدرجهم درجه په درجه، قلاره په قلاره باندې، موقع په موقع باندې به نیسو دوی لره، من حیث د هغه طرف نه لا یعلمون ګنې نه د هغه طرف نه چې دته به پته نه وي. کله چې الله پاک دی بیا نیسي. رسول پاک علیه السلام فرمایي مسلمان د مثال فصل ده، دا شین فصل باندې ورو هواګان رالوځي، کله داسې وخوځي، کله داسې خوځي، کله داسې خوځي. مسلمان باندې هم دا تکلیفونه او کړاوونه راځي. او د کافر مثال د چا ده؟ د مضبوطې ونې ده. دا مضبوطه ونه تر ډېره وخته پورې وي، بیخي څومره طوفانونو چې راځي اثر پرې نه کوي. خو کله چې الله پاک اراده وکړي داسې طوفان راولي چې دا ونه بیا څنګه کړه بیخه نه راوباسي، وروره بیا پرته وي.
نو کله چې الله تعالی بیا اراده وکړي بیا دا رقم ته عذاب ورته ورکوي بیا څو د خلاصون هم بیا نه وي دې کله ورسېږي ځکه الله تعالی فرمایي سنستدرجهم درجه په درجه کې به موږ ونیسو دوی لره کلاره په کلاره باندې د هغه طرف نه لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي واملي لهم زه مهلت ورکوم دوی له مهلت څه معنی عذابونه کوي ناروا کوي الله پاک سره نورم د نعمتونو دروازې پې خلاصې کړي او د لره نه نیسي لهذا د مهلت ورکوم دوی لره ان کیدي متین زما پلان ډېر مضبوط ده زما پلان ډېر تدبیر زما ډېر مضبوط داسې مثال ده لکه څرنګه چې یو سړي چا د ذکر ډېره بده وي خو دغه سړی چې زیاتې ورسره کوي او دی کوي چې زه په زیاتي باندې دغه سړی نیسمه نو د زما دغه څه ورسره کوم هغه د زیاتې دومره جرم نه ده راسه مه که دا جرمونه ښه ډېر وکړي چې انده دپاره څوک عذر خو هم پیدا نه شي څوک عذر ونه کړي زه خیر دا سړی مات کړه صحت یې ورسوم د خپل عمل وسره ولهذا خبردار شوه چې الله پاک د دې نه وروسته دوی به دا خبره کول رسول پاک علیه السلام ته چې پیغمبر اسلام لیونی ده مختلف دستې د اسلام په خاطر باندې جوړول مکه کې دا تبلیغ جوړ شو چې پیغمبر اسلام څه د لیونی ده یو دمګری را روان د لرې اطرافونه د لیونو دمونه به یې اچول هغه پوه شو مکه کې یو سړی لیونی شوی ده د به لاړ شم دم به یې کوم ډېر شکرانه به راته راکړي و دینیت را روان شوی د کلي نه را روان شوی کله چې مکې مکرمې ته راغی د الله شان د په لار کې پیغمبر اسلام دی ورسره مخامخ دا چا دم دپاره دی روان شوی رسول پاک علیه السلام تپوس ترې نه کوي چې اشنا دو خبر شوی هغه سړی وایي ته لیونی شوی د دم ته راغلی ستا باندې دم واچوي رسول پاک علیه السلام مبارک ورته الحمدلله نحمده ونستعین خطبه کې چې موږ وایو دا کلمات پیغمبر اسلام ولوست کله چې د کلماتو دغه سوچ و فکر وکړه متصلې په رسول پاک علیه السلام باندې ایمان راوړه او دا یې وویل دا خبرې خو د لیونو نه دي دا خبرې خو د ډېرو عقلمندو د ډېرو هوښیارانو د ډېرو حکماو خبرې دي ایمان باندې څنګه څه مشاره نو الله تعالی فرمایي دیو دا تبلیغات کو چې رسول پاک علیه السلام لیونی د خالق فرمایي اولم یتفکروا ایدی فکر نه کوي اولم یتفکروا ایدی سوچ نه کوي ما بصاحبه من جنه نشته په ملګري د دوی باندې لیونتوب ما بصاحبه من جنه نشته په ملګري د دوی باندې لیونتوب ملګری څوک پیغمبر اسلام مبارک دوی صاحب دوی رسول دوی پیغمبر دوی پیغمبر باندې څه نشته لیونتوب نشته ولې خبره د لیونتوب نه وي دا کارونه د لیونتوب نه دي دا عمل او کردار او د وینا د چا نه ضروره د دنیا ټول عقلمند دغه خبرو ته څه دي وروره حیران 1400 کاله تېر شو هغه پسمانده وختونه سوه پسمانده علاقه او پسمانده وختونه سوه په هغه وختونو څخه د رسول پاک علیه السلام کوم کردار څه کړی تمام دنیا ورته څه ده وروره حیران ده ګوته په غاښ ده دا سره کوم سیاست و دا سره کوم کار و دا سره کوم تخنیک و سړی ورته حیران پاتې پیغمبر اسلام مبارک په خپل ژوند کې 25 غزاګانو کې برخه اخیسته 25 غزاګانې او د پیغمبر اسلام مبارک په هغه د 55 پیغمبر اسلام سریګانې لګلې وي جنگ د پاره کسان لګلې د پیغمبر اسلام داسې یو عقلمانه تدبیر چې په ټولو جنګونو د پیغمبر اسلام په دور کې چېرته 300 کفار مړه شوي نه دي او چېرته 200 مسلمانان پکې شهیدان شوي دي دا د رسول پاک علیه السلام دومره اوچت تدبیر و دومره اوچت پلان و دې کوه داسې دومره جنګونه ته کوه هغه هم د تورو جنګونه دښمن هم ساته او ځان هم ساته دښمن هم ډېر مه وژنه هغه طلب هم مه کوه او د ځان طلب هم مه کوه او کار بیا څومره وکړه چې دنیا څومره ځای ته د اسلام لمن څه کړه پراخه کړه ویې رسوله دا د پیغمبر اسلام څه وروره تدبیر وکړه هوښیارتیا وکړه عقل نو الله تعالی فرمایي ان هو نه د رسول پاک علیه السلام الا نذیر مگر يرونکی ده مبین ښکاره څنګه يرونکی ده خلک د الله د عذاب نه یری خلک د جهنم نه یری ان هو نه د رسول پاک علیه السلام الا نذیر مگر رسول پاک علیه السلام يرونکی ده مبین ښکاره د دې نه ما چې رسول پاک علیه السلام د خلکو د قیامت ذکر کوو دوی رسول پاک علیه السلام ته وویل که ته رښتیا پیغمبر یې موږ ته بار بار قیامت ذکر کړي دا قیامت به کله وي
کال یې مونږ ته وښیه، ورځ یې مونږ ته وښیه، وخت یې مونږ ته وښیه، قیامت به کله وي؟ نو الله پاک دا خبره څه کوي وروره؟ ذکر کوي. الله تعالی به دا خبره ثابته کړي لکه څرنګه چې د واړه د مرګ پته چاته نشته، یو کس ته شخصي د مرګ پته نشته چې به کله مړ کېږم. دې ته قیامت صغرا وایي. د غټ قیامت علم هم الله ځان سره څه کړی؟ ساتلی. ولې که د مرګ چاته پته وایي چې سبا مړ کېږم، دا به د خلک به د مرګ نه مخکې مړه کېدل. د مرګ نه مخکې به مړه کېدل. یو سړي ته پته وي چې اشنا زه سبا مړ کېږم که نه، یا جمعه پس مړ کېږم، نو اوس نو مې دا زړه خوړو خوړو خوړو، مرګ بلا نور راغلی دی، واجب پنځه سوی ورځ دربدره شوی دی. فکر له دې نه ما سوا که چا چا پته لګېدلې وای چې اشنا سل کاله پس زه مړ کېږم، راسه سل وخت خو لا ډېر دی، را څه څه کېم هغه کوه، بیا به توبه وباسو. ګناهونو دروازې به څنګه وي خلاصې وي؟ داسې وکړئ. او چاله چې مرګ را نږدې کېده پېم هغه به څنګه شول؟ مرګ نه مخکې به مړ کېده. نو الله پاک څنګه چالو کړه؟ د مرګ نیټه څه کړه؟ الله پاک پټه کړه، الله پاک ښکاره نه کړه. لکه څنګه چې د واړه قیامت پته چاته نشته، د لوی قیامت پته هم چاته نشته. رسول پاک علیه السلام ته معلومات نو قیامت به کله وي. دا علم رسول پاک علیه السلام ته نو بل چاته به څه علم پیدا شي؟ قیامت به کله وي او مرګ به کله وي، دا پته چاته وه؟ یوازې الله پاک. الله پاک لهذا الله تعالی فرمایي اولم ينظروا ایدوی نه ګوري فی ملکوت السماوات په باچایي د اسمانو کې والارض د ځمکه کې. اولم ينظروا دوی نه ګوري فی ملکوت السماوات په باچایي د اسمانو د چا کې؟ ځمکه کې. ځمکې ته نظر وکړي، د ونو ته او د ګیاګانو ته او د غرونو د غونو د اوبو ته او د اسمان ته چې د ستنو د نظره دومره عریض او دومره لوی مخلوق. وما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي من شی د شیانو څخه، هغه چې الله پیدا کړي د شیانو څخه. وان عسى قریبه ده ان یکون قد اقترب اجلهم، قریبه ده چې نږدې شوی اجل د دوی. وان عسى کای ان یکون قد اقترب اجلهم، کای چې نږدې شوی څه اجل د دوی. فبأي حديث بعده، پس له کومې خبرې نه پس د کلام پاک څخه یؤمنون دوی ایمان راوړي. کله چې د کلام پاک باندې ایمان را نه وړي، د رسول پاک علیه السلام په رسالت باندې ایمان را نه وړي، د دې نه پس به کوم داسې یو شی وي چې په هغې باندې ایمان راوړي. خو خالق فرمایي ومن یضلل الله، چا لره چې الله ګمراه کړی، فلا هادي له، دغه دپاره هدایت کوونکی نشته. دنیا ټول خلک هدایت ورته وکړي، دغه دوی قطع کولی شي؟ نه. په یو سړي باندې خبرې څه اورېدلی شي خو خبرې پرې منلی نه شي. یا خو د زور ده چې خامخا دا کار به کوې، هغه ځان ته خبره. اسلام کې خو څه نشته، جبر نشته، یو د رضا ده. انسان دوره کولی شي چا باندې خبرې واوري، خو دوره نشي کولی شي چا باندې خبره د هغه په خوښه باندې هغه ومني، تر څو پورې چې الله پاک هغه ته اراده د چا نه یې کړې، د هدایت او د منلو نه یې کړي، نو څوک یې ورته ښودلی نشي. صحیح شوه؟ که داسې نه وه د پیغمبرانو په کورونو کې به کافر نه و پاتې شوي، نور خلک خو لا څه کوي. حال دا د پیغمبرانو په کورونو کې کافران پاتې شوي دي، اسلام د دین نه او د اسلام دغه نه محروم پاتې شوي دي. دې نه معلومېږي هادي څوک ده؟ الله پاک. د رسول پاک علیه السلام تر ابو طالب صاحب ټول عمر د رسول پاک علیه السلام په خدمت کې تېر کړی، تکلیفونه او زحمتونه تېر کړي، خو څه شی په قسمت کې نه، ایمان په قسمت کې نه. پیغمبر اسلام ډېر وسو که خو هېڅ ونه شو. نو ګوره من یضلل الله، چا چې الله ګمراه کړي، فلا هادي له، هغه دپاره څه نه وي، هدایت کوونکی بیا نشته. ویذرهم، پرېږده دوی لره فی طغیانهم، په خپلو سرکشیو کې، یعمهون چې دوی سرګردانه وي. پرېږده دوی لره په خپلو سرکشیو کې دوی سرګردانه وي. صدق الله.